درنو لیدونکو او اوریدونکو د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ ځانګړی دا کمانډوي ځواک چې نوی د تشکیلېدو په حالت کې دی او ډېر پړاوونه یې وهلي دي د تیرې شل کلنې مبارزې د مجاهدینو له منځه او د هیواد له اصیلو بچانو څخه د سختو شرایطو له مخې ورزېده په دین او خاوره مین ځوانان پکې د پرمختللو معیارونو له مخې استخدامیږي دا د اسلامي امارت دا ځانګړي ځواکونه چې په منظم یونیفورم ملبس او په پرمختللو وسلو سمبال دي د لوج له مخې په منظمو او شمېرلو ګامونو د تیریدو په حال کې دي. اشتراک کنندگان محترم مراسم ریژه نظامی، حالا کندک محصلین اکادمی نظامی پوهنتون دفاعی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با قامتهای بلند و قدمهای متین خویش به لوژ نزدیک می شوند. افتخار بر محصلین جوان و پرتوان اکادمی نظامی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان. محصلین جوان و پرتوان اکادمی ملی نظامی با قلبهای مملو از عشق به خدا، وطن و مردم با چهره‌های بشاش و یونیفرم زیبای خویش در قلب هر افغان غرور و افتخار می آفرینند. دا د اوس افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت اړوند د پوهنتون دفاعي ملي پوځي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو دوهم ټولۍ د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی او ټولو هیوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د ازادۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي. حضار محترم و بینندگان عزیز، اکنون کندک عملیات‌های خاص و ویژه موتورسایکل سواران که هوش و حواس دشمن را از سر می‌ربایانند و قادر بودند که بزرگترین بیضه‌های نظامی دشمن را در یک چشم زدن تسخیر نمایند، در حال ادای احترام از مقابل لوژ می‌گذرند.